د رښتینولۍ او امانتدارۍ درې لوی فایدې دي. اولنۍ فایده چې ده هغه په رزق کې برکت دی. کله چې انسان په خپلو معاملاتو کې، په خپلو خبرو کې او په خپل عمل کې چې دی رښتینی وي، امانتدار وي، نو الله رب العالمین د دې انسان په مال کې برکت اچوي. اگر که د دې د مال او دا ګټه چې ده دا ظاهرا لږه ښکاري، خو د حرام او د مشکوک مال نه چې دی د ډیره غوره او بهتره ده. دویمه فایده چې ده محترم ورونو هغه روحي ارامتیا. صادق انسان هغه همیشه آرام وي، هغه سره د چا د دوکه کولو غولولو فکرونو سوچونه نه وي، نو د روح چې دی هغه د سټرس نه چې دی بالکل خالی وي. دریمه فایده چې محترم ورونو د رښتیا ویلو هغه همیشه کامیابی ده، هم په دنیا او هم په آخرت کې. په دنیا کې داسې کله چې انسان په خپل کارونو کې، په خپلو خبرو کې رښتینی وي، نو د چې دی په معاشره کې ټرست هغه بل کېږي، او د تجارت د کامیابۍ دپاره او د عمل کې او په جاب کې د کامیابۍ لپاره تر ټولو غټه وسیله چې هغه ټرست دی، چې تا باندې څوک اعتماد وکړي، او اعتماد هغه راځي په څه سره؟ هغه چې کله ته په خپل وینا کې، په خپل عمل کې رښتینی امانتداري، نو دا چې دی خود به خود بل کېږي، او دې سره چې دی ستا کامیابي هغه حتمي کېږي.